انسان باندې مرګ راشي درې سيزونه دله فایده ورکوي. اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله، د ادم بچي مړ شو عملونه ودرې، د نور عمل نشي کولای الا من ثلاث، مگر درې کارونه مرګ نه بعد د پس روان دي، د په قبر کې پروت دی اجر سٹارټ. اول الا من صدقه جاریه، اول کوم ذکر کړه صدقه جاریه، مسجد دی، مدرسه ده، بل د خیر کار دی، دا کار روان دی، جمعات روان دی او دا مدرسه کې سبق او علم او د طلباء او د علماء قرآن ویل او فارغیدل روان دي، ستا اجر روان دی. ځکه چې تا پای کې خپل مال شریک کړی، ستا په مال علما تیاریږي لګي. دغه لګ یو بل ځای کې دی هډ پمپ دغه کړی خلک څو پوری دي نو بس کی کوی دی وخت کړي ټیوبل دی وخت کړي لله فی الله د الله رضا یا یو بل د څه کار دی صدقه جاریه. بل د الله نبی فرمایلی او علم ينتفع به، هغه علم چې عالم مړ شو او خلک ترسته فایده اخلي، چاته قرآن ویلې چاته حدیث خودلی دي، شاګردان دي، سو پوری دا شاګردان او شاګردان به دا وی شاګردان به دا چې دا سلسله دي عالم روانه و د قبر تاجر روان. او بل ذکر کړی د الله نبی او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چې دا مور پلار مړم شي او دا نیک اولاد کم نیک اعمال کوي دعاګانې کوي، دا والدینو ته ورسیږي. دعا ورنه وخت پکار، وخت چې سوال شو تلاوت رسیږي کنه، دعا ورته کوي، حدیث کې دعا راځي، صدقه جاریه خدا دعا ورته وخت پکار. او پدی خوشاليږي، پدی باندې تندی باندې ګونجه مراواله چې د خیر کار کوي نه چا تعاون وغوښته چې سړي وس کې دا ورکوه، خو تندې م ګونجي کوه خپکیږم پېما، بلکې دا د ځان سعادت او خوش قسمتي ګڼه چې ما یو عالم یو نیک سړی یو خیر ته متوجه کوي او پای کې زما مال لګي. لراشه د خلکو مالونه نعوذ بالله په شرابو کې لګي، په جواري کې لګي، په ډمو لګي، په جړاګانو لګي، په دشمنو لګي، د کچرو په کیسونو لګي، په نور مصیبتونو کې لګيږي. خوشاله شې چې استعمال په یو خزه کې ولګي.